یو انګریز اسلام راوړی دی، یو انګریز کلمه ویلي مسلمان شوی دی. د هغه کافر انګریز نه چا تپوس وکړو ویل ولې مسلمان شوې، کومې خبرې مسلمان کړې؟ هغه انګریز ورته ویل یوې خبرې مسلمان کړم. یو کتاب کې مې یو حدیث د پیغمبر پاک علیه السلام وکړو. ویل هغه حدیث څنګه دی؟ ویل یو ځل د الله رسول په مسجد کې ناست دی، د خپل صحابه کرامو سره ناست دی. په دې کې یو سړی راغی او ډېر پریشان دی. د الله رسول ته وی د الله رسول 3 ورځې کېږي زما بچی ورک دی، 3 ورځې کېږي بچی مې ورک دی. په دې 3 ورځو کې مالم جړه راغلی ده، زما خزم جاړي، د هغې پسې د هغې خویندې م جاړي، د هغې ورونه م جاړي. موږ خوراک ساک نه دی کړی، بیخي د زندګۍ په مقصد نه یم خبر، د دنیا په خوند نه پوهېږم. د الله رسول ته وی د الله رسوله زما د بچي به څه حالات وي، زما بچی به چېرته وي، زما بچی به څنګه وي؟ د الله رسول ورته بچی څنګه دی؟ هغه کس ورته علامې وښودلې، دقه دقه رنګې بچی دی. یو صحابي ناست دی، هغه ورته د الله رسوله دا سړی چې کومې نښې علامې درته ښایي، داسې ماشوم هلته ماشومانو سره لوبې کولې، ما وکتو هلته ماشومانو سره لوبې کوي. دقه سړي چې خبره واورېده یکدم پاڅېدو، منډه باندې شو. د الله رسول دې کس ته اواز کې دی خوا راشه، چېرته په منډه باندې روانې؟ هغه سړی ورته د الله رسوله 3 ورځې کېږي خپل بچی مې نه دی کتلی. دا کس وی هغه ځای کې لوبې کوي. د الله رسول ورته وی نو منډه څه دپاره وی؟ وی د الله رسوله بچی پیدا شو. د الله رسول وی څه ورسره کې؟ وی د الله رسوله ښکل به کم، د سینې سره به ولګومه، د پلار مینه به پې ماته کمه. هغه چې ما 3 ورځې د هغه بچي پسې تېرې کړې، نن په لاس باندې راغی، نن زما د نظر لاندې راغی، نن ما ته معلومات کېږي دا بچی به ښکلوم، د سینې سره به لګوم. د الله رسول ورته ویل کېنه هلته لاړ نه شي، دلته کېنه تاله به ستا بچی راولي. دا کس تپوس کې د الله رسوله ولي؟ وی شاید چې ته په منډه باندې لاړ شې، ستا دا بچی به د یتیمانانو سره لوبې کوي، ستا دا بچی به د غریبانانو سره لوبې کوي. هغه ته چې خپل بچی د سینې سره ولګي، ته چې کله خپل بچی ښکل کړي، هغه یتیمانان چې دا ورسره لوبې کوي، هغوی به د پلار مینې ته محتاج شي. هغوی به وایي الله کشکې زموږ پلار ژوندی وی چې موږ له د پلار مینه راکړی وی، الله کشکې زموږ پلار ژوندی وی چې موږ د پلار سترګې کتلی وی، موږ پلار سینې سره لګولی وی. یاد وساتئ د یتیم په مخ کې د خپل بچي سره مینه مه کوئ، د یتیم په مخ کې د خپل بچي په سر لاس مه راکش کاږه، د یتیم په مخ کې خپل بچي له پیزار مه ورکوه، د یتیم په مخ کې خپل بچي له ښه لباس مه ورکوه، د یتیم په مخ کې خپل بچي له ښه کوټ مه راوړه، د یتیم په مخ کې د خپل بچي په سر باندې ښه ټوپۍ مه په سر کوه. دا یتیم به وایي الله ما نه د پلار واغوستو، زه دې همداسې پرېغوستم، کاشکې ربه نن زما پلار ژوندی وی، زه به چا ته محتاجه نه وی. الله زما د یخنۍ اسباب به وی، زما د ګرمۍ اسباب به وی. دا انګریز لیکي وی داسې پیغمبر چې د یتیمانانو دپاره دومره مینه زړه کې ساتي، دومره درد په زړه کې ساتي، دومره غم په زړه کې ساتي، دا پیغمبر دروغجن کېدلی نه شي، د دې پیغمبر دین دروغجن کېدلی نه شي. دا انګریز کافر وی والله دقه یو حدیث کې مې سوچ کړی او د دې په وجه باندې مسلمان شوم، کلمه مې وویله.